او د موږ دغه شپږ کلن یو کلن منزل چې اکثریت دوستان پکې په میدانښار کې د میدان سټار ورزشي کلب له لوري د ځوانانو د هڅونې په موخه نمایشي پروګرام جوړ شو. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت له لوري دغه نمایشي پروګرام د ګڼ شمېر ورزشکارانو ځوانانو په ګډون سره جوړ شوی و چې د بدني روزنې او ښکلا په برخه کې ځوانانو خپل نمایشونه ترسره کړل. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر وویل چې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې لپاره بیلابیل پروګرامونه پلي کړي او د ورزشکارانو لپاره به هر ډول اسانتیاوې رامنځته کړي. په لومړي ځل باندې د بدن ښکلا فدراسیون له لوري د 25 لوبغاړو ترمنځ د ښکلا سیالۍ ترسره شولې چې د دغه نمایشاتو یوازینی هدف د ولایتي لوبډلې انتخاب دی او وروسته آینده کې به د ملي لوبډلې ته انتخابیږي او هغلته به د میدان وردګ لپاره بریاوې لاسته راوړي. د میدان سټار کلب مسؤل ویل چې ډیری ځوانان د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې ورزش وکړي او په دې برخه کې د ځوانانو ملاتړ وشي ترڅو روښانه راتلونکی ولري. موږ تقریبا نن د 25 په شاوخوا کې ورزشکارانو نمایشات ترسره کړل چې هر یوې ځانګړي بدنونه درلودل او انشاءالله چې په ځان باندې کار هم کړی و. تر ډیره دلته اقتصادي ستونزې دي چې ورزشکاران نشي کولی د ځان او د ورزش په خاطر هغه څه ترلاسه کړي چې دوی په آینده کې دغسې مقامونه یا دغسې لوبو کې ګډون وکړي. ځوانانو ویل چې ورزش د انسان د روغتیا او بدن د سالمتیا لپاره ډیر اړین دی. له نورو ځوانانو یې غوښتنه کوله چې له مخدره توکو د ځانونه وساتي او ورزش ته د مخه کړي. نمایش هم ترسره کړ. موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه په آزاده فضا کې موږ تمرینات ترسره کوو. نو زه له خپلو ټولو ځوانانو هغه ځوانان چې زما غږ اوري د افغانستان له ځوانانو نه دا هیله کوم چې له خپل وخت څخه اعظمي استفاده وکړئ، د ځان او دین لپاره خدمت وکړي، د کورنۍ لپاره خدمت وکړي او په آینده کې د افغانستان لپاره خدمت وکړي. د یادونې وړ ده چې د میدان وردګ ولایت د بیلابیلو ولسوالیو ځوانان په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړي چې د والیبال، کرکټ، بدني ښکلا همدارنګه نور بیلابیل تمرینونه کوي چې ځینې په ملي او نړیوالو سیالیو کې له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي.